شان دی موږ ډیپریشن کړي دا چې موږ مریضان کړي دا چې موږ د شپې څلور ګولۍ خو دغه شان وینو دغه شان مو ځوروي دغه شان مو اخی د ژړا ته مو دروي دغه شان چې خپل په ډوډۍ نه پوهېږو. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. نن مو غوښتل چې بټي کوټ ته لاړ شو او خوندور چکر ولرو. همداسې مو سفر پیل که او ومو غوښتل چې تاسو ته دا ښایسته ځایونه هم در وښیو او ویډیو کې اضافه کړو. بلها ښایسته ځایونه دي، دوه طرفو ته شنې ونې دي او یو ارامه فضا ده چې کله ځي خوند کوي. نو دلته مو فکر شو چې زموږ کومندان ویډیو کړې وه، خو سلفي ویډیو یې کړې وه. همداسې مو خپل سفر ته ادامه ورکوله او بلها خوند یې کوو. موږ اکثر وخت په رکشه کې ځو او د رکشې سفر ډېر خوندور وي. بالاخره ورسېدو هغه ځای ته چې چېرته او فاسټ فوډ موقعیت لري. دا مخامخ دی او فاسټ فوډ دا او موږ یې په ویډیوګانو کې اشتهارات لیدلي وو. نو له دوی څخه مو وغوښتل پیسې زموږ کوارټر کار شروع ده له خیره کوم پلیټر دی موږ ستاسو لپاره چې دی فول پلیټر ده نه دې کې چې او چې دي دې کې بله خیره دیګي چرګۍ دې کې به چکن بوټي وي، ملایي بوټي، رشمي کباب او ډرینک کوک به پکې وي، ډوډۍ به وي، دې کې به بریاني وي، سالاد او چټني هر څه. جلال آباد ښار نه راغلي یو، ډېرې چرګې پرېښودې او دلته راغلي یو انشاءالله ښه ښایسته او په نوم راغلي او په اعتماد راغلي یو چې ښه ریویو درکړو انشاءالله. خوشحال آباد خدمت کې هر کله راشئ. کور آباد دا ځوانان ټول راغلي دي او واو پاسپورټ ته مارکو بازار ته ټرینر صاحب موږ سره دا او پلیټر وهي. نو انشاءالله منتظر ته دی وایي چې بیا ریویو به ورکړو. موږ سره عبدالله هم راغلی ده، جواکې او روخانه ده بس چې فول مستۍ کې دی وایي چې پتون دې ماله دی. یوسف خان هم راغلی ده، شرمانو محمد او عمران هم پرون د کانکور امتحان ورکړی ده، ښه وکړی ده. دی وایي چې شاټینګ یې زه خورم. کومندان هم ده او عمر خان هم ده وړکې او کومندان هم دی خبره کوي کړایي که زه مې ګوړی د کړایي. نو له خیره سره چې پلیټر راغی د هغې ویډیو به تاسو سره شریکه کړو او تاسو سره به له خیره ریویو درکړو. منتظر اوسئ. بالاخره پلیټر راورسېده او خوندور پلیټر و، ښه هیوج پلیټر و. نو موږ هم ښه وږي شوي وو ځکه اول مو مونځ وکړه بیا ورته راغللو. نو بلها خوند مو ترې واخیسته، رقم غوښې پکې وې او ښې ښایسته بریاني وریځې هم پکې وې. سفر مو همدلته پای ته ورسېده، بیرته واپس راغللو او دا ښایسته منظرو څخه مو بلها خوند واخیسته. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي او غواړئ چې د دې ځای څخه لیدنه وکړئ نو زموږ صفحه در سره لایک کړئ، کمنټ کې موږ ته خپل نظریات شریک کړئ چې څوک دلته لاړې او څوک نه یې لاړ. تر بل ویډیو پورې مو په الله سپارم. والسلام.